کلمه خو زمونږ د ټولو یو ده که نه؟ بالکل بشه. ماشاءالله ماشاءالله. دا کلمه راته لږه واضح ووایي چې په جمع. ماشاءالله ماشاءالله. شکر الحمدلله. کلمه زمونږ یو ده، جماعتونه هم زمونږ یو دي. زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ټول د هغه امت یو. داسې ده که نه جي؟ نو پکار ده چې کلمه هم یو ده، جماعت یو دی، اسلام دین اسلام هم یو دی، الله هم یو دی، نبی مو دغه آخري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو یو دی. نو پکار ده چې یو بل سره مینه وپالو. د دی چې کومه مینه ماله راکړه، کوم خلوص و، نو هغه زه تاسو ته نشم ظاهرولی. الله دې وکړي چې زمونږ د دغه افغانانو ورونو کم چې کلمه ویلې ده، کم چې مسلمان دی، چې مونږ یو موټی شو او یو ورورولي وپالو. قدرمنو، دا پروګرام د دې خبرو مطلب او مقصد صرف او صرف زما دا و چې الله تعالی چې کم مخلوق پیدا کړی دی، نو په هغې کې انسان غوره پیدا کړی دی. خو که مونږ سوچ وکړو، نو مونږ انسانان الله تعالی غوره پیدا کړي، خو مونږ ځان ډېر لاندې بوته. هغه څنګه؟ مونږ که وګورو په دې ونو کې دا چرچړې وغیره، دا پرندې، هر څیز چې کله الله تعالی پیدا کو، هم هغه چې کم الله تعالی په څه دپاره پیدا کړی هم هغسې چلیږي. خپل اوقات، خپل ترتیب هغه یې چینج نه کړو. د الله تعالی په تقسیم باندې خوشحاله دي. که پرندو ته وګورو، دغه چینچړو وغیره دې ته وګورو، نو د کم وخت نه تاسو سوچ وکئ چې الله تعالی پیدا کړي دي، نو هغه یې څه بل څه کورونه ځان له جوړ نه کړل، دغه جال یې اچوي، دغه څیزونه اچوي، او تر قیامته پورې دغسې به رواني. دا سیسټم به د دی مونږ چینج ونه وینو. خو مونږ انسانان، مونږ مسلمانان یو بل سره سحر یو شان، ماښام بل شان. نو د دې خبرې مطلب مې دا دی چې دا رونه تاسو به وینئ. بارکي کیم ته راغلی یم، ډېر قدرمن، ډېر مینه ناک خلک دي او پښتانه خلک دي. اصلیت کې چې پښتو څه ته وایي، نو هغه دې رونو پالله. که په ژبه باندې ویونکي دي، نو اصلي پښتو دی وایي. که د دی ثقافت، د دی جامه پیزار، د دی کورونه چې څه ته ګورې، نو په خدای مې د قسم وي چې د پیغمبرانو، د صحابانو واقعې چې واوري او دلته کیم ته رادن نشي، نو هغه وختونه به دې یاد شي. نو د دې خبرې مطلب مې دا دی چې دا هم زمونږ وروڼه دي، چې چا هم کلمه ویلې ده، پکار ده چې ورورولي وپالو. لالا السلام علیکم. وعلیکم سلام بھائی. وخت سات ښه تېرېږي؟ الله خیر و خیرت دی. زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم د دې پټکي، خو زه قابل نه وم، خو ستاسو مینه وه، تاسو راباندې مینه وکړه، نو ډېره مننه جي. بس زمونږ سر کې سترګې زمونږ ډېر خوښې او ستا پروګرامونه مونږ اورو او ډېره مینه در سره لرو. الله دې نورم کامیاب کا، الله دې درجې اوچتې کا. خوشحاله آباد اوسئ. څه پیغام ورکول غواړئ جي دا ښکلي مسلمانان پښتانه دا سات پروګرام ګوري؟ نه وپالو، ورورولي وپالو، یو اتفاق شو، دغه جنګ جګړې، دغه چټي قتلونه، دغه نه ځان وساتو او یو ورونه، یو افغانان یو، یو مسلمانان یو. ښه خبره دا ده چې موږ سره یو اتفاق او یو اتحاد شو. خوشحاله آباد اوسئ. خوشحاله آباد. ورور کلمه خو زمونږ د ټولو یو ده که نه؟ بالکل بشه. ماشاءالله ماشاءالله. دا کلمه راته لږه واضح ووایي جي په جمع. ماشاءالله ماشاءالله. شکر الحمدلله. کلمه زمونږ یو ده، جماعتونه هم زمونږ یو دي. زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ټول د هغه امت یو. داسې ده که نه جي؟ نو پکار ده چې کلمه هم یو ده، جماعت یو دی، اسلام دین اسلام هم یو دی، الله هم یو دی، نبی مو دغه آخري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ټولو یو دی. نو پکار ده چې یو بل سره مینه وپالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه یاستې؟ خیر ده؟ خیر دی، امن دی؟ خیرت. وخت سات ښه تېرېږي؟ شکر ده الحمدلله. تاسې ښه یاستې؟ ډېر راباندې خواږه لګوي، دا ښکلې پګړۍ، دا ښکلې پټکي، د سنتو مطابق برابر، ماشاءالله ډېره زیاته مزه کوي. بل ما ته هم دا پټکې را په سر